د راتلونکي شلوریز نړیوال جام د مهالوېش د اعلان نیټه. د کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې. په دې هیله چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. راپورونه وایي چې د کرکټ نړیوال شورا په پام کې لري د راتلونکي نړیوال شلوریز جام مهالوېش د جنوري میاشتې په 21مه نیټه اعلان کړي. ویل کېږي چې د دې کار موخه د کرکټ هغو نندارچیانو ته کافي وخت په لاس کې ورکول دي کوم چې غواړي په استرالیا کې د کېدونکي نړیوال جام لوبې له نږدې څخه وګوري. د خپرو شویو راپورونو په اساس د نړیوال جام د لوبو ټکټونه به د فبروري له 9مې نیټې څخه خرڅلاو ته وړاندې شي او مینوال به وکولی شي له یو کال څخه په کمه موده کې پیلېدونکی نړیوال جام استرالیا ته د چکر لپاره سره له اوسه چمتوالی ونیسي. د 2022 میلادي کال نړیوال جام د 14 لوبډلو په ګډون د راتلونکي کال د اکتوبر میاشت په 14مه نیټه پیلېږي او د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې دوام کوي. افغانستان، پاکستان، هند، نیوزیلند، استرالیا، سویلي افریقا، انګلند او بنگلاديش هغه لوبډلې دي چې له وړاندې د 12 غوړه پړاو ته تللي او 8 نورې لوبډلې به بیا له لومړي پړاو څخه د 12 غوړه پړاو ته لار ومومي. ګرانو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي دا ویډیو خوښه کړئ او شیر یې کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.